अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गुलचाहत उम्र दी मुबारक شه اوس پورې موږ دا ګڼل چې یاره دا خو چېرته جینۍ ده خو دا خو اوس موږ ته پته ولګېد چې دا خو د ماما لور نه ده د ماما زوی دی چې عمره یې وکړه او کله یې ویښته کټا کړه که نه نو ډېره ډېره مبارک شه او الله دې عمره قبوله کړه چې دومره ښکلی پکې ښکارې چې الله دې قبول کړه او دا دومره غټ سعادت د دومره غټ ځای ته د الله کور ته د نبي علیه السلام روضې ته تلل دا خلکو سره ډېرې پیسې وي خو د هر چا کار نه دی الله غوښتې او چې څه دې غوښتې وي نیک اعمالو لپاره حلال رزق دپاره د غلطو نه توبې دې کومې وکاږلې دي الله دې هغه ټولې قبول کړه او الله دې په خپل لار کې قبول کړه الله دې نه داسې نیک کارونه واله او ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا مې ولیده ځکه چې مخکې به د دې ویډیو داسې مخې له رالې نو زما دا خیال و چې دا لکه جینۍ ده وګوره دومره فحاشي کوي او ستر متر نه کوي پرده نه کوي پښتنه جینۍ ده او چې پته اوس ولګېده نو دا خو هلک وغته او چې ټرانسجنډر هم دی لکه اجرا دی خو دوی به خامخا عالم سره خبره کړي عالم به ورته ویلي چې تاسو سر کټا کې تاسو هلک کې راځئ الله دې نور ژوند هم داسې ښایسته کا څنګه چې دا روزې ښایسته تېرې کړې امید دی چې ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو شوي لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ موږ ته اجازت راکړئ د لوی الله امان